Hello dear students, welcome to English by Pashto channel. In today's lesson, we learn kinds of sentences in English language. ښه راغلاست ملګرو، د نن په درس کې به د انګلیسي ژبې د جملو ډولونه زده کړو. موږ په انګلیسي ژبه کې څلور ډوله جملې لرو: asserative or declarative sentences, interrogative sentences, exclamatory sentences, and imperative sentences. In this lesson, we'll cover them all step by step. په دا درس کې به ټوله قدم په قدم زده کړو. Asserative or declarative sentence. A sentence which expresses a statement or assertion is called declarative sentence. بیانیه یا خبری جمله. هغه جمله چې یو خبر یا بیانیه څرګند کړي خبری جمله ورته ویل کیږي. مثلا The bird sat on tree. مرغه په درخت باندې کښېنستل. دا یو بیان دی یا بیانیه ده. نو دا ته خبری جمله ویل کیږي یا هم بیانیه جمله ویل کیږي. The boy is running on the wall. هلک پر دیوال باندې ځغلي. او همدارنګه he is studying math. دا ریاضي زده کوي. دا ټوله بیانیه یا خبری جمله ده. Imperative sentence. A sentence which expresses a command or request is called imperative sentence. امریه جمله. هغه جمله چې امر یا غوښتنه څرګند کړي امریه جمله بلل کیږي. مثلا Please close the door. لطفاً دروازه وتړه. دا یو غوښتنه ده. Please write my homework. لطفاً زما کورنۍ کار ولیکه. دا هم یو غوښتنه ده. او همدارنګه Don't go away. لیرې مه ځه. دا یو امر دی. Don't speak. خبرې مه کوه. دا یو امر دی. Don't laugh. مه خانده. دا یو امر دی. Note: In the imperative sentences, the subject is omitted because it's known. یادونه: په امریه جمله کې د جملې سبجیکټ یا فاعل غورځول کیږي یا لرې کیږي ځکه د جملې سبجیکټ یا فاعل معلوم وي. مثلا که چیرې ووایم don't run مه ځغله نو دا چې زه وایم مه ځغله مخاطب کس مې ته یې یعنی ته ماته معلوم یې ستا نوم ماته معلوم دی نو سبجیکټ ستا نوم نه اخلم احمد don't run احمد مه ځغله احمد ځینې غورځول کیږي سبجیکټ لرې کیږي ځکه مخاطب یا دوم کس معلوم وي. don't laugh مه خانده یعنی دوهم کس معلوم دی ته یې نو په دې خاطر سبجیکټ غورځول کیږي. نو په امریه جملو کې سبجیکټ موجود نه وي سبجیکټ غورځول کیږي. don't speak, don't touch, don't run او داسې نور. Interrogative sentence. A sentence which asks a question is called interrogative sentence. سوالیه یا پوښتنیز جمله. هغه جمله چې سوال پوښتنه کوي پوښتنیز جمله ورته ویل کیږي. مثلا What is your name؟ ستا نوم څه دی؟ Where do you go؟ چیرې ځې؟ Do you have a pen؟ کلام لرې؟ Do you understand English؟ په انګلیسي باندې پوهیږې؟ نو دا ټول پوښتنیز جملې دي چې پوښتنه کوي. د پوښتنیز جملې د جوړولو لپاره موږ auxiliary verb یا helping verb د جملې سر ته راوړو او همدارنګه موږ tag questions هم استعمالولی سو او همدارنګه موږ WH questions څخه هم کار اخیستلی سو چې دا ټول WH questions tag questions او همدارنګه auxiliary verb دا ټول موږ د ګرامر په پلیلیست کې درسونه لرو کولی سي هلته ولاړ سي او دا درسونه هم وګورئ. Exclamatory sentence. A sentence which expresses a strong feeling or emotion is called exclamatory sentence. د تعجب یا ندایه جمله هغه جمله چې یو قوي احساس یا هیجان بیان کړي ندایه جمله بلل کیږي. مثلا کله چې موږ تعجب وکړو یا ډیر حیران سو یو خبره مو د خولې څخه راووځي نو هغه ته تعجبي جمله ویل کیږي. مثلا What a man he is. داسې یو سړی دی. دا کله تعجب سړی وکړي یا به جګ هغه سړی یا به یو رقم وي What a man he is. دا څنګه یو سړی دی. What a tall woman she is. داسې یو جګه ښځه ده. What a beautiful place. څومره ښایسته ځای. Oh, what a beautiful car she has. Oh, دا څه یو ښایسته موټر لري. نو دا ټول ندایه یا exclamatory sentence دی. د تعجب جملې دي. کله چې موږ تعجب کوو یو قوي احساس د هغه وخت کې زموږ د خولې څخه یو خبره راوځي او همدارنګه په یاد مو وي د ندایه جملې په پای کې حتما باید د exclamation mark ایښول مو هیر نه سي او همدارنګه د سوالیه جملو په پای کې باید question mark کښېږدئ او د بیانیه جملو په اخر کې ډاټ یا ټکی. دوستانو د نن درس مو همدومره و. که چیرې ویډیو مو خوښ سوی وي د لایک بټن ووهئ او که چیرې نوی زموږ چینل ته راغلی یاست سبسکرایب بټن ووهئ او همدارنګه زنګوله هم ورسره فعاله کړئ. هر کله چې موږ نوی درس اپلوډوو یوټیوب به تاسو ته خبر درکړي. تر یو نوی درس په خدای پاک مو سپارم. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to